یو څوک د چې تشبیه له ګلابو سره په اسکارو او په مأثوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده ورونو. خدای ناکرده که څوک مار وچیچي لړم یې نور چې کوم زریله خصمانان او خزندې وي ټنډ غلبوزه دا هر څه چې دي نو باید انسان اووه ځل الحمدلله شریف ووایي او پر هغه ځای چوپ کړي پر کوم ځای باندې چې انسان دا مار یا لړم چیچلی دی خوړلی دی یا نور ټنډ غلبوزه دی یا بلا او بتر چې دی هر خصمان چې دی. ګرانو عزتمند ورونو دا په صحیح بخاري سنن ابي داود او نور داسې کتابونه د اذکارو د دعاګانو چې کوم دي په هغې کې دا رانقل دي. یو صحابي و نو دی د یو ډلې سره روان دی د صحابه کرامو نور څه کسان دي دی ورلل په علاقه باندې علاقې والا ته یې ویل چې موږ مسافر یو یا د شپه تېر لپاره یو څه ځای او ترتیب یې زموږ څه اکرام وکړي هغه هېڅ اکرام ونه کړي. دوی مخ ته ولاړه لږ خپل پړاو یې واچوي شپه ده نو چل د شپه تېره کې درځو په دا شپه کې بس غیبي د دې قوم د دې قبیلې د دې علاقې د مشر د سردار د ملک د خان دا مار وچیچي مار ووهي مار چې دا سړی ووهي نو خلک په دې پسې رالباره ورته په تاسو کې مسافرو یو سړی نسته دم و چوپ والا ولې زموږ ملک زموږ خان دا مار ووهي چې دا مور باندې وکړي. یو صحابي دی غالبا د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په نامه باندې یا خو بل هغه ورته وایي چې زه ورغلی وزله الحمدلله ورباندې وویله ورباندې چوپ یې کړل د الله رب العزت په فضل باندې هغه د مار چیچلی سردار ملک او خان د دې کلي مشر د دې کلي رک روب جوړ شو د الله په فضل. نو هغو بیا د دې صحابه کرامو ډېر اکرام وکړي پسونه یې ورته ورکړل مثال درته هم که نه او مثال ښه په عزت یې بیا را رخصت کړل. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام خبر سو رسول الله مبارک ورته فرمیل تا چې ورباندې وویل یعنې کوم آیتونه دور تر سورې فاتحه مې اووه ځله ورباندې وویل ور چوپ مې کړل وایي تا ته څه معلومه سوله چې دا سورې فاتحه دا سورې شفا هم ده د دې سورې فاتحې یو نوم سورت شفا هم دی هر هغه مریضي چې د مرګ نه بغیر د هرې مریضي لپاره الله رب العزت دا د شفا سبب و ذریعه ګرځولې ده. نو سړی هر څنګه مریض سي باید یو دغه سورت فاتحه وایي پر ځان باندې چوپ کوي په دې کې باید لاړې هم لږ څه زراعت هم پکې کړي خاص کر داسې غلبوز او مار انسان وخوري یا هغه انسان ته دم ورباندې کوي هغه انسان بل یې وي. نو له دې وجې ګرانو عزتمند ورونو ده ورته وویله چې د دې صورت د عظمت د وجې او یا رسول الله قربان ستا څه مې دا خبره اورېدلې اوس زده کړې وه او د عظمت د وجې ته وګوره په هر رکعت کې د لمانځه الحمدلله نه بغیر رکعت نه صحیح کېږي لمونځ نه صحیح کېږي. د قرآن کریم په سر کې ده 2 ځله نازله سوې ده او په ډېر لوی شان نازله سوې ده. نو زما ګرانو عزتمند ورونو سورې فاتحه دا خو د هر چا زده ده دا خبره در سره یاد وساتئ. د ګرمۍ زمانه د خامخا ماشوم ځوان سپین ږیری بوډا کم رقم انسان د شپې ټپریږي او خصمان وچیچي